با په بیان د تواضع کې تواضع چاته ویل کیږي؟ یو تعبیر دا ده اظهار التنزل عن المرتبه لمن يراد تعظیمه. تا ته خدای غټ مقام درکړی خو یو څوک د تا قدر کوي ته ځان تر خپل رتبې راټیټ د ته معرفي کې. اظهار التنزل خپل ځان راټیټ کې د ډیر توغل په قدر کې راشي کله به سړی نه غټه ویل کیږي. ډیر اولیاء او مشایخ داسې کارونه کړي دي چې خلکو توجه تر ختم شي. عمل په عزمت په ځای په رخصت کړی خلکو توجه ختم شي. اظهار التنزل د خپل مرتبې نه چې خلک د قدر کوي چې موږ د دغه والا نه یو. یا دوم تعبیر تعظیم من فوقه لفضله. یو چاته یو فضیلت خدای پاک ورکړی ته د هغه فضیلت لحاظ وکړې ته یې قدر کړي. د چاپړوسي سره فرق شو. چاپړوسي دا ده چې یو چاته د دنیا طمع لري په هغه لحاظ ټیټ او جګه ورته کړي. تواضع دا ده چې د هغه یو دیني خوبایي لحاظ وکړي، دیني خوبایي لحاظ وکړي، په هغه لحاظ قدر کړي. د امیر ده که مالدار ده قدر د مالدارۍ او د امیرتوب په حیثیت نه کې. امام ده عادل ده نو قدرمن نه ده. مالدار ده متدین ده سخی ده دینی کارونه کوي بیا قدرمن نه ده. که د دین په خاطر قدر کې دغه ته تواضع ویل کېږي. خو که په دې خاطر باندې کې چې ما سره به کومک وکړي بیا چاپړوسي ورته ویل کېږي. چاپړوسي حرامه ده، تملق حرام ده، خست ده، ذلت ده، او تواضع چې ده مامور به ده. او د تواضع ګټه مرفوع حدیث مبارک ده د ابو سعید خدری رضی الله عنه نه روایت ده من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حتى يجعله في عليين رواه احمد. څوک چې د خدای د رضا دپاره یوه درجه تواضع وکړي ځان ټیټ وبولي الله تعالی به دته درجه ور پورته کوي تر دې پورې چې په علین کې ولیکي. تواضع د ذلت ذریعه نه ده، د عزت ذریعه ده. من تواضع لله رفعه الله. څوک چې خدای د رضا دپاره عاجزي کوي بل ملا تر ځان ښه بولي، بل طالب تر ځان ښه بولي، بل مجاهد تر ځان ښه بولي، بل حاجي تر ځان ښه بولي، هغه تر ځان ښه بولي دی عاجزي کوي د هغه یو فضیلت جزئي لحاظ وي خپل ټول کمالات شاته وغورځوي خپل نیکیو ته نه ګوري. خدای پاک به دی تر ټولو نه پورته کوي. اوس نو یو واقعه پیښه شوه. د حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام یوه اوښه مبارکه وه چې په رفتار کې دومره تیزه وه اوښان ګډ نه شوی ورسره تلی. یو وخت کې یو کوچی مبارک راغی په ځوان اوښ سپور ده. دا اوښ د نبي علیه السلام د اوښې سره ګډ وځغلوه. هغه د کوچي اوښ مخکې شو. په صحابه مبارکینو دا خبره ډېره بوج شوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوښې نه یې اوښ مخکې کړ. نبي کریم صلی الله علیه وسلم دستي ورته وویلې دا د الله عادت ده څوک چې دنیا کې پورته کوي بیرته یې بیا ټیټوي. دا موږ خپل ژوند ته وګورو، دا خپل زندگی ته وګورو. د کنکتوب نه د اوله ورځ نه چې پیدا شي د زور په لوري روان ده تر 40 کلنۍ پورې مخ ته زور کوي. اندامونه قواوې ټول په مخ ځي. د هغه نه بعد بیرته تنزل شروع کېږي. اخر لکۍ لا یعلم بعد علم شیئا تر جوړ شي. مشر د مرکو سړی خو بیا خپل زوی لورو خپل قریب هم نه پیژني. خبرې هم تر ویري، لمونځ هم تر ویر وي. څومره دد نه اسفل سافلین شي، په ملا هم کړوب شي، سترګې ضعیفه، غوږونه ضعیف، ګونډې کار نه کوي. خو دغه ده الله په دنیا کې موږ ته دا راویني چې دغه د غرور د تکبر مقام دی نه پاتې کېږي. نو دا چې هر شی ترقي وکړي بیرته مخکې راځي. دا خو څه د خفګان ځای نه ده.